منم هوښیارې خو اغیاره یاره ځان وښیه په توره شپه راله چکر د دریاب مه راکوه. زما نوم عارف علي درمان دی. کال 2012 کې متحده عربي امارات دوبۍ ته راغلی یم. زه له صوابۍ تحصیل زړ او کلي پرملو سره تعلق لرم. سلامونه، نیکی هیلې، احترامات د ریډیو پاکستان ایکسټرنل سروس قدرمنو اوریدونکو. د محترم سردار یوسفزي صاحب په پوښتنه باندې زه عارف درمان تاسو سره خپل لنډه پیژنګلو او 2 کلامونه شریکول غواړم. د هغوی په پوښتنه کوم چې د ریډیو پاکستان نه د ایکسټرنل سروس دپاره د پښتنو د ادیبانو شاعرانو خورونې ریکارډ کوي. زما نوم عارف علي درمان دی او د زه له صوابۍ تحصیل زړ او کلي پرملو سره تعلق لرم او ما د خپلې شاعرۍ آغاز په کال 2006 کې کړی دی او د هغې نه پس په کال 2008 کې د شاعرانو ملګرو سره ملاقاتونه شوي دي او استاد محترم فضل وهاب صاحب د بشخالي هغه مې د شاعرۍ استاد دی کوم چې اصناف یې راته ښودلي دي او د هغې نه پس بیا په کال 2012 کې متحده عربي امارات دوبۍ ته راغلی یم د روزګار په لړ کې. دلته کې د راتلو نه پس ما خپله شاعري جاري ساتلې وه او په دغه 2013 یا په 14 کې ما دلته کې د امارات پښتو ادبي ټولنې سره ملګری شوم. ما د هغې غړی شوم چې په هغې کې ارواخان نزار یوسفزی لالا او ممتاز اورکزی او ګران خالد خان حسرت صاحب مشرانو. د هغې نه مو د ادبیاتو د پښتو تاریخ او سیاست جغرافیه زده کړه وکړه او د روزګار سره سره مو خپل د شاعرۍ د خپل ادب چې کوم هلې ځلې دي هغه مو جاري ساتلی دي. او بیا په کال 2018 کې ما خپل کتاب چاپ کو، لومبۍ مجموعه، شعري مجموعه چې د هغې نوم دی کاروان. او په دې خوره یعنی په دې اماراتو باندې ډېر پښتانه د خپل روزګار سره سره ډېرې ټولنې لري چې د هغې د پښتو ادب دپاره د پښتو ادب او د ژبې د پرمختګ دپاره کارونه کوي. او قدرمنو کتونکو اوریدونکو، کلام دی چې که ناڅاپي هم مخامخ شو ګلاب مه راکوه. که ناڅاپي هم مخامخ شو ګلاب مه راکوه، ماله زما د بېروخۍ دا جواب مه راکوه. او د خاموشۍ بلا معنی وي بس گویا شه اشنا، د خاموشۍ بلا معنی وي بس گویا شه اشنا، ماله پټ پټ دا دردېدلې غذاب مه راکوه. او منم هوښیارې خو اغیاره یاره ځان وښیه، منم هوښیارې خو اغیاره یاره ځان وښیه، په توره شپه راله چکر د دریاب مه راکوه. او په لاره ځم ټالی وخم هېڅ چاته نشم کتی، په لاره ځم ټالی وخم هېڅ چاته نشم کتی، او بیا چې راځم نو ماله داسې شراب مه راکوه. او مقطع ده چې باغي 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 عرب ته دا ووایه، باغي 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 عرب ته دا ووایه، بس ته راځه ماله حساب او کتاب مه راکوه، بس ته راځه ماله حساب او کتاب مه راکوه. بل کلام دی قدرمنو چې د ګل په مخ چې د ازغو څنګ نښانې تېرې شوې، د ګل په مخ چې د ازغو څنګ نښانې تېرې شوې، په مونږه داسې اذیت کې زمانې تېرې شوې. د ګل په مخ چې د ازغو څنګ نښانې تېرې شوې، په مونږه داسې اذیت کې زمانې تېرې شوې. دا حقیقت ته مجاز نه دی سترګې مه پټوه، دا حقیقت ته مجاز نه دی سترګې مه پټوه، زمانه پس چې په تا څومره یارانې تېرې شوې. او د 21مې صدۍ نشته څوک ریښتونی رهبر، د 21مې صدۍ نشته څوک ریښتونی رهبر،
اسې بس مو په دې خاوره هیلخانې تېرې شوې او چې د احساس په مری غلی شم که ځان ووجنم چې د احساس په مری غلی شم که ځان ووجنم ولې دې په ژبه د اغیار ترانې تېرې شوې او ستا څېره کږه شوه کارب درته کاږه ګوري ستا څېره کږه شوه کارب درته کاږه ګوري ځکه چې راتلو کې د بلا بهانې تېرې شوې ځکه چې راتلو کې د بلا بهانې تېرې شوې او بل کلام دی چې زما د سترګو د نظر په اندازه ولاړ دی زما د سترګو د نظر په اندازه ولاړ دی او هغه زما د زړه د کور په دروازه ولاړ دی زیړ مازدیګر سکڼې ماښام لالیه چرته یې تو زیړ مازدیګر سکڼې ماښام لالیه چرته یې تو خیال می تصویر جوړوي ستا په کوازه ولاړ دی او هغه د سرو کافرو منځ کې زندگی کوله شعر دی هغه د سرو کافرو منځ کې زندگی کوله ارمان یې مړ دی د ارمان په جنازه ولاړ دی او ما درته ویل حریف په دغه لاره نه ودرېږي ما درته ویل حریف په دغه لاره نه ودرېږي تا راته ووې خواره مه شي ته راځه ولاړ دی ډېره زیاته مننه د وخت راکولو ډېره مننه او ډېره مهرباني